سلامونه احترامات مې قبول کړئ. ګرانو دوستانو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ تاسو ته ویډیو درکو ستاسو دپاره. نننۍ ویډیو د اولنۍ شپې د واده متعلق ده. تاسو ته پته ده چې مشهوره ده چې فرست امپریشن از د لاست امپریشن. اولنۍ تاثر تر اخر تاثر پورې اثر لري. څنګه چې تاسو اولنی تاثر ورکو تر بوډاوالي پورې به ستاسو هغه تاثر وي. او تاسو ته پته ده چې د واده شپه دا د یو نوې زندګۍ شروع کېدو شپه ده. د دې نه پس انسان یو نوې زندګۍ کې داخل شي. تر دې پورې موږ هم اورېدلي دي چې د انسان ګناهونه هم معاف شي. په دې روز شپه چې چا توبه وکاږله توبه یې قبلیږي. انسان خیالات بالکل بدل شي او د یو نوې زندګۍ کې داخل شي. خو نوې زندګي د لا ښه په طریقه باندې شروع کول پکار دي. موږ تاسو ته د واده د شپې داسې اهم معلومات درکو چې هغې سره به ستاسو زندګي ډېره ښه تېرېږي. چې تاسو کله د شپې ځای اولنۍ دغه خو دا دی چې که تاسو ته ماسخوتن وویلی شي چې نن مه راځه سبا راځه، نو تاسو دا ښه په اطمینان سره ومنئ. په یو شپه هیڅ هم نه کېږي، خو دا به ستا دپاره ډېره فایده ناکه وي. تاسو چې کله هم ناوې ته ورځئ او ور کولو کې، نو د بیا چې ور دی خوا ګورئ ښه په مزه یې بند کړئ چې په هغې باندې د ګړز اواز ور نه شي. ور په ډېر زیات په مزه باندې بند کړئ او خواله به ورشئ او ډېر په نرمې لهجې سره به ووایئ چې السلام علیکم ورحمت الله. هغه به هم وعلیکم السلام وایي، یا به کو ډېر زیات اکثر په ناوې باندې پریشر راغلی وي نو هغې صرف سر وړه کوي. تاسو به ناوې سره کښېنئ او هغې ته به ووایئ چې ته زما د ژوند ملګری یې او زه به په خپل ژوند کې کوشش کوم چې تا به خوشحاله ساتم. الله چې زه ته یو ځای کړي یو، نو دې کې د الله حکمت دی او ما او تا د یو بل دپاره جوړ شوي یو. ځکه خو الله مونږ یو ځای کړو او الله په قرآن کې وایي چې خاوند او ښځه د یو بل لباس دی. دا لباس په څو قسمه کېدی شي، خو تاسو ورته نور تعریف مه کوئ، بس صرف دومره ډېر چې ښځه خاوند د یو بل لباس دی. او بیا به ورته ډېر په نرمۍ سره ووایئ چې ستا د مخ لیده زما ارمان دی. د هغې مخ چې تاسو کله ګونګټ ته اوچتوئ، نو د مخ په لږې غونته پیسې ورکړئ. په دې به ستا جیب ته لږ غونته دچکه ورسي، خو دا به ستا د زندګۍ کې د سر اوچتولو باعث جوړ شي. ځکه چې سبا دا ښځه پاسي، نو دا به خپلو ملګرو ته وایي چې ما له خاوند د مخ د کتو پیسې راکړې وې. بیا که تاسو څه ګوتمه جوړه کړې وي یا والی وي، هغه به ورته راوالی او ورته وبه وایئ چې دا واله زما د طرف نه ستا دپاره تحفه. ځکه چې ښځه په کالو باندې ډېره مینه وي. د هغې نه پس به ورته یو تسلي ورکړئ، ځکه چې د مور او پلار نه دا را جدا شوي وي او هغوی پسې خفګان دا ضروري دی. ورته وبه وایئ چې ستا مور پلار هغه زما مور پلار دي، خو زه به تا له هېڅکله د هغې د کمۍ نه راولم او تا ته به دا نه محسوسیږي چې هغې نشته. او بل دا چې ته دومره لرې نه یې راغلی چې کله هم ته غواړې خپل مور پلار سره ملاقات کولی شې، هغې هم دلته به راځي او تاسو به هم ځئ، بلکې زه به در سره هم ځم. څنګه چې ته زما د مور پلار لور یې، داسې زه ستا د مور پلار زوی یم. دغه شان خبرو سره د جینۍ حوصله افزایي وشي. ډایرکټ به تاسو چې کوم جنسي خواهشات دي هغه برابرولو کوشش به نه کوئ. د هغې نه پس به جینۍ تندي باندې ښکل کړئ او ځان ته به یې رانږدې کړئ. چې کله دا تاسو ځان ته رانږدې کړئ، دا به پخپله تاسو له ځان درکړي. خو یو خبره دا هم پکې تاسو نوټ کړئ چې تاسو به لایټ مړ کړئ. چې کله تاسو خواهشات لرئ چې جنسي کوم خواهشات دي ستاسو چې هغه برابروئ، نو د لایټ بندولو دا وجه وي چې یو جینۍ چې کله لایټ لګېدلی وي په هغې باندې ډېر پریشر وي او هغه کو خواهشات یې هم وي خو تاسو ته یې اظهار نشي کولی. چې کله لایټ مړ شي نو هغه د خپل خواهشاتو اظهار تاسو ته کولی شي. او د هغې نه پس یو حدیث هم دی
چې تاسو د ځناورو په شان مه ورځئ، بلکې تاسو مخکې بوسو کنار وکئ. بوسو کنار دې ته وایي لکه چک چونګاره، مخ کولو، خوله اخیستل وغیره. اول به دغه شروع کړئ او د هغې نه پس به بیا کوروالی کوئ، خو کوروالی به ډېر په مزه کوئ او د شړشمو د تیلو استعمال به هم کوئ، ځکه چې په اولني ځل زنانه ته ډېر زیات تکلیف وي او صرف یو ځل به کوئ. تاسو به کوشش کوئ چې په اولنۍ هفتې کې د یو ځل نه زیات ونه کړئ، او خو دا به ډېره ښه وي چې تاسو په دویمه ورځ درېیمه ورځ چوټي هم وکړئ، ځکه چې کورواله دا زخم جوړ شي بیا د ډېر وخته پورې نه صحیح کېږي، نو بیا به تاسو ته هم تکلیف وي او هغې ته به هم تکلیف وي. چې کوروالی شروع کوئ نو دا دوا به ووایئ: بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. کو دا دله نه درځي نو بیا به په اسان لفظونو کې ووایئ چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.